د غږیزو کتابو د خپرونې ډیرو درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د غږیزو کتابو د خپرونې په لړ کې مو دا ځل درته د پوهانو غوره ویناوې مهم کتاب چمتو کړی. هیله ده چې تر پایه را سره واورئ. د کتاب لیکواله مریم شیبه. یوه خبره، پوهه د نیکۍ ګاڼه ده. د قیامت په ورځ د مؤمن په تله کې تر ټولو دروند شی خوش اخلاق دي. احمق هغه وي چې نور احمق ګڼي. کوم انسان چې په رزق کې پراختیا غواړي د خپلوانو سره د محبت کوي. همسایه ته تکلیف ورکوونکی به جنت ته داخل نشي. غماز به جنت ته ولاړ نشي. علم بغیر د عمل څخه وبال دی او عمل بغیر د علم څخه گمراهی ده. خپلو کې ډالۍ لیږي چې ډالۍ د زړه خیره لري کوي. د مؤمن شان دا دی چې هغه کریم او ساده وي. یوه توره بدرنګه دینداره ښځه د بېدیني او ښایسته ښځې نه غوره ده. په تاسو کې بهتر انسان هغه دی چې د هغه اخلاق ښه وي. سادگی د ایمان نښه ده. د سخي انسان خوراک دوا ده او د بخیل خوراک مرض دی. په امانت کې خیانت مه کوه. مسلمانانو ته ښکنځل کول ګناه ده او وژل یې کفر دی. الله تعالی چې چاته عزت ورکوي نو هغه ته د دین پوهه ورکړي. سپین کالي اغوندئ چې ډېرې پاکې او د خوښۍ وړ دي. د دنیا سره مینه د هرې ګناه جرړه ده. د دنیا د مؤمن لپاره دوزخ او د کافر لپاره جنت دی. هغه انسان به جنت ته داخل نشي چې د هغه د شر نه ګاونډی په امن کې نه وي. په سلام کې لومړیتوب د ښه سړي کار دی. جنت د مور د قدمونو لاندې دی. له رښتیا سره مرګ له هغه ژوند څخه بهتر دی چې د درواغو په زور قائم وي. الله تعالی تر اخري سلګۍ پورې هم د انسان توبه قبلوي. ځواني د لیونتوب یوه څانګه ده. زنا غریبي او محتاجي پیدا کوي. څوک چې زموږ د مشرانو احترام او په کشرانو شفقت ونه لري هغوی زموږ له ډلې څخه نه دي. غوسه د اور سکروټه ده. مینه د دنیا رڼا ده. حکمت د روح خواړه دي. د نیک عمل لپاره نیت لازم دی. عقلمند هغه څوک دی چې کم وایي او ډیر اوري. تعلیم تر ټولو غوره خیرات دی. خوږې خبرې غوسه له منځه وړي. ته د دنیا سره کینه وساته. الله تعالی به تا خپل محبوب جوړ کړي. میړه او ښځه دوه نه دي بلکې یو بدن دی. د خپلې خوښې فکر مه کوئ. د الله تعالی خوشحالي غوره وګڼئ. احسان دا دی چې ته د هغه چا سره نیکي وکړې چې هغه تا سره بد کوي. که ته د غریب فریاد نه اورې نو ستا فریاد به هیڅوک نه اوري. د انسان تر ټولو لوی دښمن د هغه خېټه ده. ته د مشرانو عزت وکړه چې کشران ستا عزت وکړي. کله چې د کور مشر د ډول شوقي وي نو د کور خلک به خامخا ګډیږي. بعضې وختونو کې جرم معاف کول مجرم زیات خطرناک جوړوي. غریب هغه دی چې د هغه دوست نه وي. د حیا حد دا دی چې انسان د خپل ځان نه هم حیا وکړي. د مصیبتونو مقابله د صبر سره او د نعمتونو حفاظت د شکر سره کوه. په سفر کولو کې عیب نشته. د عیب خبره دا ده چې انسان په خپل وطن کې د نورو محتاج وي. له ټولو نه لوی دښمن ستا بد ملګری دی. د زړه له ټولو نه لوی مرض حسد دی. ما ته په ګل او مور کې هیڅ فرق نه ښکاري. د اسمان غوره ډالۍ مور ده. د هغې په زړه سره قدر وکړه. چوپ پاتې کېدل د غصې بهترین علاج دی. په زړه اکثره آفتونه د سترګو له لارې راځي. د نن کار سبا ته مه پرېږدئ. چا چې په الله تعالی توکل وکړ نو الله تعالی د ده لپاره بس دی. ما کله هم عبث او خوشي خبرې نه دي کړي. عالم هغه دی چې په خپل علم عمل وکړي. سترګې د شیطان جال دی. هغه مړی غوره ده چې په خپل همت سره ګټل شوی وي. د تیز فکر خاون هغه دی چې
نن ورځ یې له پرونۍ څخه غوره وي. بې ځایه ارمانونه مه کوه، ځکه چې دا د کم عقلو پانګه ده. ځناور خپل مالک پیژني، خو ډیری داسې انسانان شته چې خپل رب نه پیژني. که تاسې ګناه کوئ نو په داسې ځای کې وکړئ چې الله تعالی تاسې ونه ګوري. په چا چې نصیحت اثر ونه کړي، په دې پوهه شه چې زړه یې د ایمان نه خالی شوی دی. عدل او انصاف له هر څه نه غوره دی. توبه د زړو لپاره غوره ده، خو د ځوانانو لپاره توبه ډیر خوند کوي. څوک چې د کال په اوږدو کې کوم تکلیف یا مصیبت ونه ویني، هغه دې پوه شي چې الله تعالی ترې خفه دی. علم د مال څخه بهتره دی، ځکه چې علم تا ساتي او ته مال ساتي. په دنیا کې هر دولت په مصرف کمیږي، خو د علم دولت چې څومره مصرف شي نو زیاتیږي. څوک چې ډېر خبرې کوي هغه ډېر ملامتیږي. د خلکو د ایمان اندازه د هغوی له وعدو څخه معلومه کړئ. که غواړئ چې سردار شئ نو د بدۍ په بدله کې نیکي وکړه. له ډېر خوراک نه ځان بچ کړه، چې دا عادت زړه نه کندر جوړوي او د عبادت نه دې منع کوي. له هر چا نه چې کرکه کوئ، له همغه نه ویره ولرئ. په کوم قوم کې چې زنا زیاته شي نو هلته نفاق هم زیاتیږي. لوی استاد تجربه ده. هغه شی چې د علم نه بهتر دی عزت دی. هغه شی چې انسان کلکوي کار دی. مرګ د انسان یو بې خبره ملګری دی. د انسان ستر دښمن د هغه ګناه ده. چا چې کار وکړ هغه کامیاب دی. د بیکاره انسان دماغ د شیطان خونه ده. که د وفا درس د کول غواړي نو د ګلانو نه یې زده کړه، چې د اغزو نه جدا شي نو مړاوی کیږي. د ذلت ژوند څخه مرګ غوره دی. بې ادبه انسان بې عقل هم وي. تر ټولو ښه سرمایه ښه اخلاق لرل دي. ډیر مصرف مه کوه، دومره کوه چې ستا پکې ګټه وي. علم خزانه ده چې له منځه نه ځي، او عقل نوې جامه ده چې نه زړیږي. د نیکمرغۍ یوه نښه له پوهانو سره ناسته ولاړه ده. د ناوړه اخلاقو د څښتن روزي تنګه او د غوره اخلاقو د خاوند روزي پراخه وي. د فکر په رڼا د ژوند تیاره اړخونه روښانه کیږي. بهترین مال هغه دی چې د هغې په واسطه حیا وساتل شي. بې ځایه رنځ په بې ځایه خبره کې وي. د میلمه په ویاړ ډېر لګښت په اسراف کې نه راځي. د چراغ له رڼا نه ګټه واخلئ. دې ته مه ګورئ چې د چا په لاس کې دی. د زنا سره فقیري پیدا کیږي. د یو عالم قوت د یو لک جاهلانو څخه زیات وي. قلم د عقل ژبه ده. د عالم یوه ورځ د جاهل د ټول عمر نه بهتره ده. که جاهل ته د خپل جهالت علم وشي نو هغه به فلسفي جوړ شي. د انسان تر ټولو درون او لوی بوج غوسه ده. بخښنه او رحم د روح زکات دی. مصیبتونو څخه نارینه او عیس څخه زناور پیدا شوي. دښمن سره احسان وکړه، هغه نه دوست جوړیږي. جاهل د مال طالب وي او عالم د کمال. همسایه وګوره، کور جوړ کړه. ډیر خوړونکی په خپلو غاښونو ځان ته قبر وباسي. حسد انسان داسې خوري لکه اوسپنه چې زنګ خوري. د دوست عیبونه له دوست څخه پټول خیانت دی، او نورو ته یې ویل غیبت دی. که ته د خپلې مور احترام کوي نو د بل چا مور ته ښکنځل مه کوه. دښمن د عیبونه نه ښکاره کوي او دوست د عیبونه نه پټوي. نو د دې لپاره دښمن له دوست څخه بهتره دی چې تا ته فایده رسوي. زما توره د غماز له ژبې ډیره تیره ده. غماز بل سړی داسې خوري لکه توتي چې میوه خوري. د غماز ژبه د لړم د هغه نیش غوندې ده چې پکې اور غوندې زهر وي. هنر د انسان تر ټولو لوی دوست دی. که د عقل نه کار ونه شو بیا لیونتوب نه کار واخله. غصه انسانیت لکه شمع ویلي کوي. هر حسین شی ښه نه وي، لیکن هر ښه شی حسین وي. کله چې ویره د زړه نه جدا شي نو خراب شي. د پلار وهل بچی ته داسې دي لکه فصل ته اوبه. بې ادبه انسان د خالق او مخلوق دواړو نه خوښیږي. مرګ
یاد ساتل د نفس د ټولو مرضونو دوا ده. د عمل نه بغیر جنت غوښتل په خپله یوه ګناه ده. د الله تعالی د دښمنانو سره مینه کول د الله تعالی سره دښمني ده. د کفر نه پس لویه ګناه د چا زړه ماتول دي. د بدن په ټولو اندامونو کې ژبه ډیره نافرمانه ده. حکمت یوه ونه ده چې دا د زړه نه راخیږي او ژبې سره میوه ورکوي. عالم سره د 1 ساعت خبرې کول د 10 کالو لوستلو نه زیات مفید دي. ژوند د مهنت نه علاوه مصیبت او عقل نه بغیر حیوانیت دی. ضرورتونه کمول لویه مالداري ده. د جاهل لپاره د ټولو نه ښه خبره خاموشي ده. داسې ګټې نه تیر شه چې د نورو د تاوان سبب شي. مور د دنیا تر ټولو غوره هستی ده. بې موره کور هدیره ده. د مور غیږ د ماشوم لومړنی ښوونځی دی. د مور قدر هغه څوک پیژني چې مور نه لري. زه چې نن دومره لوړ مقام ته رسېدلی یم دا د مور په برکت سره یم. د ژوند په کتاب کې د ټولو نه ښکلې ورقه مور ده. اخلاق د کامیابۍ زینه ده. د مؤمن نیت د هغه د عمل نه غوره دی. د مور اصلي ښکلا مینه ده. اخلاق د انسانیت معراج دی. ډیر خندل د مرګ نه د غفلت نښه ده. د دنیا عزت په مال سره دی او د آخرت عزت په عملونو سره. د هر کار کولو نه مخکې مشوره کوئ. ځکه که ما د ملایکو سره مشوره کړې وای نو اوس به مې تکلیف نه لیدلو. مؤمن چې څومره هم زړیږي د هغه ایمان تازه کیږي. څوک چې د ښځو سره ډیره ناسته کوي په هغه کې ناپوهي او ناوړه هوسونه ډیریږي. د ښو کتابونو لوستل د زړه ویښ ساتلو لپاره ډیر ضروری دي. د خرابو کارونو څخه د بچ کېدلو لپاره د زړه صفایي ضروری ده او د زړه صفایي لپاره تقوا. په خوړو کې عیب مه راوباسه. که دې خوښ نه وي نو مه یې خوره. چې کوم انسان قرض واخلي او بیرته ورکولو نیت یې نه وي هغه غل دی. ښه خلکو ته له دښمنانو څخه هم ګټه رسیږي. بې علمه انسان دیګ غوندې وي. دننه خالي بیرون تور وي. د پلار په کارنامو هغه څوک ویاړي چې په خپله بیکاره وي. درواغجن له ټولو نه مخکې ځان ته تاوان رسوي. د علم زینت حلم دی او د قوت زینت بدن. بخیل د هغه خر غوندې دی چې په شای د زرو بکس وي او خېټه کې وچ واښه وي. د احمق زړه په خوله کې وي او د عقلمند ژبه په زړه کې. غماز په 1 دقیقه کې د 1 کال فتنه اچولی شي. د انسان تر ټولو غټه کارنامه دا ده چې خپل زړه او ژبه په خپل کنټرول کې وساتي. عقلمند د ژوندي اوسېدلو لپاره خوراک کوي او جاهل د خوراک لپاره ژوند کوي. الوتونکي په خپلو وزرونو او انسان په خپل همت سره الوتلی شي. چاته چې تکلیف ونه رسي په هغه کې خیر نشته. مور په 1 لاس زانګو په بل لاس جهان زنګوي. هغه انسان کامیاب دی چې د ژوند څخه پن او عبرت حاصل کړي. زندگی ګل دی او عشق خواږه شاد دی. د ټولو نه ښه نشه او د ټولو نه سخترین دښمن عشق دی. عشق هغه بلا او مصیبت دی چې ټول خلک یې خوښونکي دي. عشق د ژوند مالګه او مزه ده. کله چې عشق د زړو خلکو زړونو ته داخل شي زاړه ځوانوي. زیات نفرت کول په آخره کې د یو لوی عشق سبب ګرځي. عشق د واده څخه خوږ وي لکه څرنګه چې ناول د تاریخ څخه خوږ وي. ژوند خوب دی او عشق د خوب لپاره بالښت دی. د وطن سره مینه د مور د شیدو څخه د انسان بدن ته داخلیږي. ساره هغه دی چې د اسلام لپاره وخندل شي، کنه هسې سوری کدو دی. په مینه کې مصیبتونه د دې لپاره راځي چې هر نادان د محبت دعوه ونه کړي. ډېره ستره غلطي په واده کې بیړه کول دي. بیړه د ضرر مور ده او ضرر هم د بدبختۍ پلار. بیړه د شیطان کار دی. زړه یوه هنداره ده، که د بدۍ نه پاکه شي نو الله تعالی پکې لیدل کېدای شي. د زړه د درد علاج په خپله د زړه درد دی. شعر د زړه غږ دی او د زړه غږ د منطق له غږ نه ډېر قوي دی.
سوله د هیواد ستره نیکمرغي ده. د بخیل دروازه صرف یو مېلمه ته خلاصوي او هغه ملک الموت دی. د چا سره ټوکې کول د انتقام بدترین صورت دی. دښمن څخه یو ځل وډار شه او د دوست څخه څل ځلي. که دوست دښمن شو نو د هغه ګزار به ډیر زیات خطرناک وي. د چا نه بدل اخیستلو کې بیړه مه کوه او د چا سره نیکي کولو کې ځنډ مه کوه. هوا یوه کتابخانه ده. هغې کې د هر انسان لفظونه او عملونه لیکلي پراته دي. چا سره چې ښځه، کور، نوکر او سورلی وي هغه بادشاه دی. په بازار او مسجد کې خوراک مه کوه. بازار ته د ډیرو تلو څخه ډډه کوه. په خپل کور کې د خپلې میرمنې سره د اړتیا پرته خبرې مه کوه. له ډیرې خندا کولو څخه ځان وژغوره ځکه چې ډیره خندا زړه وژني. غوسه د لږ وخت لپاره او غرور د همیشه لپاره لیونتوب دی. ژبوره ښځه تر ټولو لوی عذاب دی. په انتقام اخیستلو کې او په محبت کولو کې ښځه د سړو نه زیاته ظالمه وي. ښایسته ښځه یا بې عقله وي یا مغروره. هیڅ یوه آینه داسې نشته چې هغه یوې ښځې ته ویلي وي چې ته بدرنګه یې. اوښکې د ښځې د ټولو نه لویه وسیله ده. ښځې ته کمزوري ویل د هغې بې عزتي ده. د ښکلې ښځې په لیدلو سره سترګې، لیکن د نیکې ښځې په لیدلو سره زړه خوشحالیږي. که ښځه شر ده خرابي ده، مګر د دې نه لویه خرابي دا ده چې د دې نه بغیر ګزاره نه کیږي. ښکلې ښځې او سور مرچ نه همیشه ځان ساتئ. د خوږې نه خوږې ښځه کې هم ترشي وي. واده هغه وخت کامیابېدی شي چې میړه کوڼ او ښځه ړنده وي. ښځه د ټولو نه ښه او د ټولو نه اخري اسمان ډالۍ ده. مرګ سره ټول مصیبتونه او واده سره ټولې خوشحالۍ ختمیږي. ښځه د سړي نه جوړه شوې ده او سړی د خاورې څخه. د مینې یو ساعت د 100 کاله بې مینې ژوند څخه بهتره دی. ښځه د مصیبت او غم کولو لپاره پیدا شوې ده. بې اختیاره ملت د پسونو د رمې په شان دی. موږ تر هغه مسلمانانو ته ماته نشو ورکولی تر څو چې مو د هغو په منځ کې بې باوري نه وي اچولي. بې ځایه ویاړ داسې دی لکه بې وخته باران. میندې دې په خپلو هغو زامنو ویاړ کوي چې د وطن او دین لپاره یې ځانونه قربان کړي دي. پښتانه که پر یو بل اعتماد پیدا کړي د نړۍ امپراتورۍ به یوازې د دوی وي. د پسرلي په باران او د دوبي په شمال باور مه کوئ. ازادي د سرونو په نظرانه لاسته راځي، نه په دعاګانو. واده د دوو زړونو پیوند دی، نه د دوو انسانانو. واده یوه غوښتنه نه ده بلکې یوه اړتیا ده. په واده کې نیکمرغي یوازې پر بخت تړلې ده. څوک چې واده کول یوه تیروتنه بولي خپله تیروتنه کوي. د مینې یوازینی درمل واده دي. د مینې یوازینی درمل واده دی. بې اندازې زیاته ناداني ده چې د نورو په خوښه واده وکړي. میړه باید د کور مغز او ښځه‌یي زړه وي. واده ځای، وخت، عمر او رنګ ته اړتیا نه لري بلکې یوازې په تقدیر پورې اړه لري. د مینې واده روښانه راتلونکي نه لري. د یوه څښتن لپاره تر ټولو ښه ډالۍ یوه خوږه مسکا او مینه ده چې د میرمنې لخوا یې ورته ډالۍ کیږي. تر ټولو ښه عادت ښه اخلاق درلودل دي. د نورو په تمه ژوند کول د مرګ امید درلودل دي. د هر چا ژوند د هغه د فکر سره سم او برابر مخ ته ځي. احترام داسې وسیله ده چې دښمن یې هم په وړاندې سر ټیټوي. د هر سړي دعوت مه قبلوه او د هر چا ډالۍ مه اخله. څوک چې زیات ویده کیږي په عمر کې به یې برکت نه وي. څوک چې خېټه ډکوي په عبادت کې به یې خوند نه وي. څوک چې د خلکو خوشحالي غواړي د الله تعالی خوشحالي به یې نصیب نشي. تر ټولو لوی جاهل هغه دی چې د ګناه پېژندلو سره بیا هم ګناه کوي. نیک کارونه ټول ایمان دی او ګناه په ایمان کې کمی راولي. علم هغه دی چې د عالم لپاره ګټور وي
عقلمن هغه دی چې د دنیا د مینې څخه پرهیز وکړي. دنیا نجسه ده، مګر هغه زړه د دې څخه هم ډیر نجس دی چې د دنیا سره مینه لري. د وخت ساتنه د ټولو عباداتو څخه غوره ده. د ښو اخلاقو نښه دا ده چې بنده د چا سره کینه ونه کړي او نه ورسره څوک دښمني وساتي. د ټولو نه بدترین خلک هغه دي چې د تقدیر سره جنگ کوي. الله تعالی خپل بندگان په مفلسۍ کې ډیر خوښوي، نسبت دې ته چې په غرور او دبدبه کې وویني. څوک چې علم نه زده کوي او په خپل جهالت ویاړي مشرک دی. د هر څه زکات شته او د کور زکات حجره ده. د عمر په هیڅ برخه کې ښځه خپل سر ته مه پرېږده. په غوسه کې د لاس او په دسترخوان کې د خېټې ساتنه کوه.